زامبي هغه مسلمان سرلښکر چې هالیووډ د خپلو فلمونو له لارې بدډوله کړی. زموږ په اوسمهاله نړۍ کې ډېری خلکو د زامبي فلمونه لیدلي، د کومو جوړول چې په 1988 میلادي کال د هالیووډ له اړخه پیل شول. خو که چېرته تا یو چا ته وویل چې زامبي یو افریقایي مسلمان سرلښکر و، هغه شاید تا پورې وخاندي او ټوکې درپسې پیل کړي، ځکه دغه د ننمهالې نړۍ وضعیت دی. د برازیل تاریخي اسنادو ته په ورګرځېدو سره دا راته جوته کیږي چې په 1538 میلادي کال کې هغه افریقایان چې د مریانو په توګه برازیل ته راوړل شوي وو ډېری یې مسلمانان وو، او د 40 کلونو په موده کې نږدې 14,000 بېوزله مسلمانان برازیل ته نقل کړی شول. دغه مهال برازیل د پرتګال له واکمنۍ لاندې وه. دوی دغه مسلمانان په زور له خپلې ځمکې افریقا څخه برازیل ته راوستل تر څو د هغوی خادمان او ماتحت وګرځي. په 1509 میلادي کال کې د سخت ظلم او تیري له کبله ځینې افریقایانو ځنګلونو ته پناه یوړه او هلته یې ځان ته خپل استوګن ځایونه جوړ کړل. دوی د باهیا مستعمره جوړه کړه په کومه کې چې په سلګونو افریقایانو شتون درلود. د دې په وړاندې د پرتګال د استعمار چې واکمن رد عمل خورا سخت و، ځکه هغه دروند توپچي قوه او پیاوړې سلاح درلوده، خو سره له دغې قوې هغه په بشپړه توګه ونه شوای کولی چې د افریقایانو ټولنې له منځه یوسي، ځکه دغه افریقایان د الله د قرآن او د اسلامي شریعت ټینګ پیروان وو. په پای کې د دوی شمېر زیات شو او هوډ یې لا پیاوړی شو. په 1405 میلادي کال کې د ازادۍ پاڅون اعلان کړی شو. د دې ستره لاسته راوړنه دا وه چې د برازیل په شمالي سیمه بلمریس کې افریقایان سره یو کړل. دوی وکولی شول چې د مسلمانانو لپاره یو خپلواک دولت جوړ کړي چې بیا بلمریس ونومېد. د دوی شمېر تر 10,000 تنو ورسېد چې ډېری یې تور پوستي وو. بیا کانګا زومبا د دوی د سرلښکر په توګه غوره کړی شو. د زومبا او د پرتګالي واکمن ترمنځ له اوږدې جګړې وروسته د پرتګال حاکم زومبا ته په دې شرط د سولې وړاندیز وکړ چې که چیرې دوی خپل دولت بلمریس د پرتګالي حکومت لاندې مني نو دغه ټول مریان به ور آزاد کړي. زومبا دغه وړاندیز ومنه، خو یو بل ځوان سرلښکر چې زومبي نومېده د دغې تړون منلو ته چمتو نه شو، ځکه هغه د پرتګالانو له زیان څخه بشپړ ډاډمن نه و. په کال 1480 کې زومبي د پرتګالیانو پر ضد د یو شمېر جګړو مشري وکړه. پرتګالیانو یوازې له ډېر اوږد جنګ څخه وروسته وکولی شو چې د مسلمانانو د واکمنۍ خپرېدل ودرېږي. بلمریس په 1404 میلادي کال د پرتګالیانو په لاسونو کې وغورځېد. په کال 1495 میلادي زومبي ونیول شو، بیا ووژل شو او پر جسد یې مسله وشوه، ټوکړې ټوکړې شو. د زومبي دغه پاڅون یوازینی پاڅون نه و چې د پرتګالي استعمار پر وړاندې راپورته شو، او نه بلمریس د دوی یوازینۍ مستعمره وه، بلکې د یو شمېر پېړیو په اوږدو د ښکېلاک او پاڅون دغې لړۍ شتون درلود، تر دې چې د 19مې پېړۍ لومړۍ لسیزو ته راوغځېد. په دې ورځو کې ټول خلک زومبي په دې بڼه پېژني چې دا هغه مړی دی چې د تور جادو په مټ بیرته ژوند ته راستون شوی. دغه راز دوی د افریقایي فوتو مریان دي. دغه خپور شوی فکر د هغه هالیووډ فلمونو اغېز دی چې د 1980 میلادي کال را په دې خوا خپرېږي. اوس هم ډېری خلک نه پوهېږي چې زومبي هغه مسلمان افریقایي سرلښکر دی چې د افریقایانو په ګټه یې د پرتګالي ښکېلاک په ضد د پاڅون مشري کړ.